تازه خبر امریکا ولې غواړي چې د ولسمشر غني د لوړ مراسم مخنیوای وکړي د سلامله او ولې علت څه ده راځئ دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ په سلامونو مهر کلای کوم دوستانو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ امریکا متحده ایالات له ولسمشر غني غوښتنه کړې ده چې د لوړ مراسم وځنډوي دوی ویلي دوی ځکه د لوړ مراسم د ځنډ غوښتنه کوي چې دوی لخوا پیل شوې د سولې پروسه تخریبوي امریکا ویلي په دوی وروستیو کې په دې حساسو ورځو کې داخلي کشمکشونه زیات شوي دي چې دا هر څه د سولې خبرو ته زیان رسوي سرچینه د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اندېښنې له امله د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له تېرې اونۍ راهیسې په کابل کې ده چې له ګڼو سیاسیونو سره یې په دې اړه لیدنې کړې دي د سرچینې په خبره خلیلزاد هڅه کوي چې ولسمشر غني عبدالله د لوړ مراسم وځنډوي تمه ده چې د راتلونکي شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ هم د سولې هوکړه لاسلیک شي ټرمپ تېره ورځ هند ته له تللو مخکې ویلي و چې د سولې د هوکړې لاسلیک د تاوتریخوالي کمښت اونۍ پورې اړه لري او په خبره که د دوی اونۍ اغیزه ډیره وه دوی چمتو ده چې لاسلیک کړي امریکا وروسته له هغې د لوړې د مراسمو د ځنډ غوښتنه کوي چې د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنه کې بریالی نومان محمد اشرف غني او نابریالی نومان عبدالله دواړه په دې اساس پړاو کې تېره ورځ خبر ورکړی ده چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د بریالیتوب وروسته دوی د لوړې مراسم لپاره بشپړ چمتووالی لري د ولسمشر غني ترڅنګ اجرایه ریاست ډاکټر عبدالله په مشرۍ په ټاکنو کې له لانجو او ناندریو وروسته خبر ورکړ چې دوی هم د ولسمشر په توګه د لوړې مراسمو ته پوره بشپړ چمتووالی لري د اجرایه ریاست ویان تېره ورځ ویلي و ډاکټر عبدالله د لوړې مراسم لپاره ځانګړی کمیسیون ټاکل شوی ده او د لوړې کولو پر موخه یې لومړنۍ خپلمنځنۍ ناسته هم ترسره کړې ده دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ په یو تازه حکم کې اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې تر پنجشنبې ورځې پورې د لوړپوړي مراسمو لپاره چمتووالی ونیسي دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني هم تېره ورځ په یو تازه حکم کې اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې تر پنجشنبې ورځې پورې د لوړې مراسمو لپاره چمتووالی ونیسي ولسمشر غني چې د افغانستان په ټاکنو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري بریالی اعلان شوی له جوړه شوي ځانګړي کمیسیون غوښتي چې ژر تر ژره د لوړې مراسم هم برابر کړي دوستانو ستاسو د امریکا دغه خبرو ته څه څرګندونې لرئ او څه نظر لرئ راځئ خواږه نظرونه په ویډیو کې راسره وکړئ که ویډیو مو خوښه شوې نو حتما لایک او شیر کړئ که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ نور مو په اقرب سپارم الله مو مل شه ښه وخت درته غواړم